کندهار ښاروالي د ترافیکو مدیریت په غوښتنه سره د ښار په ځینو سړکونو باندې هغه سړکونه چې هغه یو طرفه دي پر هغو باندې اغزن لرونکي جمپونه نصب کړل. تقریبا د ښار په ساحو جز فعلا بسته شوي دي، د اتو په شاوخوا سره جمپونه دي. دغه جمپونه که چیرې ښه نتیجه ورکړله، انشاءالله کندهار ښاروالي پلان لري د ښار په ټولو هغه سیمو کې چې اړتیا وي په هغو کې به دغه اغزن لرونکي جمپونه نصبوي. او د ټولو عامو ښاریانو څخه مو هم دا غوښتنه ده چې دا جمپونه په دې خاطر بسته شوي دي یا نصب شوي دي چې د ترافیکي ګڼې ګوڼې مخه ونیول شي یا د ټکرونو او خطرونو مخه ونیول شي. نو عام ښاریان هم باید د دغه جمپونو په مراعات کولو سره او د دې په ساتلو کې د ښاروالۍ سره او د ترافیکو مدیریت سره پوره همکاري وکړي. ته جمپ مو لګولي دي د اخوند صاحب د جامع سره، هرات بازار د کلافسیل سره، درب اخوندزاده د جامع سره، د شاه بازار د جامع سره او د کازغلام دانه کې یو په کابل دروازه کې عالی درجه کیفیت وسپنه چې په افغانستان کې کاریږي هغه اعلی درجه وسپنه مې راوړې ده کار کړی. په خوا مدل ورته ویل چې تاسو داسې مه ځئ دغه دا یک طرفه ده دغه لوښې او د جلا څخه دغه بازار به ګرد عمر باندې موږ به ډېر ستړي وو سره دی به سر نه را سره خلاصوي. بیا دغه شیان چې دا شیانو ډېره ګټه راته کړې ده د هغه دپاره د دې دپاره چې دی هلته به رش کې بنجېدل اوس نه ځي. دی به د شپې موږ به ولاړولو، دی به د شپې د غاښونه وربند کړي وو. بیا موږ ورته ویل دلته یو چوکیدار و بیا دوکاندار و کوم سړی چې و هغه موږ ورته ویل چې دغه مه کوه دا موږ څه دپاره کړي دي چې یا دلته زه زرنج یا رخشه چروم. تقریبا 8 جمپه دي، موږ یک طرفه جمپونه دي 8 دانې موږ امتحاني جوړ کړله. غواړو چې کې تیرې ښه نتیجه ورکړله، د اکړه په کړوپ یې کم و. نو موږ غواړو چې په آینده کې په هغه ځایو کې چې ضرورت په اساس نور جمپونه هم جوړ کړو. مخکې خو ورور ګراک به ودرېدی، مخکې ګراک نسو درېدلی د ډېره ګڼو ګوڼو څخه. اوس چې ګراک ودرېدی معنا دا نشته چې بل موټر یې څوک ورته وایي چې تا حرکت وکړه، په خاطر د دې باندې دا ګڼو ګوڼو دا جمپ کنټرول کړی ده. د جې خوا ته د جې خوا په سیګنال باندې ځې د هغه لار ګرده جامه یې دا ډېر ښه کار وسو. اوس دغه دوکانداران و دا لېړیان والا دا ګرده سره وسایل یې رش کش دونه نشته.